قدرمنو لیدونکو او درنو دوستانو په نیکو هیلو او سلامونو ملمنځم په دې امید چې ټول به راته د کامل صحت په جمع کې پټ وئ. نن ورځ په یوه اړینه او مهمه ناروغۍ در سره غږیږو چې هغه د ډپریشن یا په عامه اصطلاح د خفګان ناروغي ده. ډپریشن یا د خفګان ناروغي یوه عامه ژوند تریخونکې دماغي رواني ناروغي ده چې د خلکو ژوند، د هغوی کړنې، د هغوی فکرونه او احساس په منفي ډول اغیزمنوي او په دې اساس د دوی علاقه خپل ژوند، ټولنې، خلکو، ملګرو او ډیر مهم دا چې د خپلو ورځنیو کارونو سره کموي او یا یې بالکل له منځه وړي. د امریکا د رواني ناروغیو د ټولنې کارپوهان وایي چې نوموړې ناروغي د نړۍ د ټول ځوان نفوس په تقریبا 6.7 کسانو کې رامنځته کیږي، یا دومره نفوس خلک په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي. یا په بل عبارت په هرو 1500 بالغو کسانو کې یو کس د دې ناروغۍ ښکار دی. کوم عوامل دي، کوم فکتورونه دي چې د دې ناروغۍ د منځته راتګ دپاره زمینه برابروي؟ یو شمېر مهم فکتورونه، خطري فکتورونه شتون لري چې د دې ناروغۍ د منځته راتګ لپاره زمینه برابروي. یو مهم له هغو څخه د دماغي یا د رواني عصبي حجراتو د بیوشمیک نظام ګډوډېدل دي چې د دې په پایله کې د دماغي حجراتو وظایف مختل کیږي او پایله کې بیا هم دې ناروغۍ ته زمینه برابریږي. دوهم عمده فکتور ارثیت یا جینیټکس دی چې دغه ناروغي د یو نسل څخه او بل نسل ته، یا په دې معنا چې په نسلونو کې انتقالیږي. د مثال په ډول کې چیرې 2 غبرګوني ماشومان پیدا شي او یو د هغوی څخه دغه ناروغي ولري، نو هغه بل غبرګوني ملګری هم او یا سرنه په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر لري. دریم عمده عامل په کورونو کې، په یو ټولنه کې د فامیل په داخل کې کورنۍ تاوتریخوالی، د اولادونو د زیات فشار لاندې راوستل، د هغوی په نه خبره تهدیدول او سپکول، او یا هم د هغوی مثبتو نیوکو و د هغوی ورځنیو اړتیاو ته پر وخت رسیدګي نه کول. دا ټول هغه څه دي چې د ډپریشن د ناروغۍ د منځته راتګ دپاره زمینه برابروي او خدای مه کړه زموږ اولادونه، زموږ د کور غړي په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. بل عمده فکتور چې په اوسني وخت کې ډېر عام دی، په مکتبونو کې، په پوهنتونونو کې د شاګردانو او د محصلینو د زیات فشار لاندې راوستل د استاد لخوا او یا ډېر تهدیدول. دا هم محصل هم شاګرد د دوی ژوند تریخوي، دوی په ډپریشن د اخته کېدو په اړخ بیایي او خدای مه کړه دغه ناروغي رامنځته کېږي چې د دې په پایله کې د دوی ژوند تریخېږي، ورځ تر بلې پاتې راځي او بیا هم د دوی هغه زندګي او ژوند په منفي طرف ځي او له بدو پیښو سره مخامخ کېږي. بل مهم عمده فکتور په یو هیواد کې، په یو ځای کې جنګ، جګړې، تاوتریخوالی او ناورینونه، دا هم هغه څه دي چې د ډپریشن د ناروغۍ د منځته راتګ باعث کېږي. یوه مهمه بله خبره دا چې زموږ په ټولنه کې دغه بد رواجونه د نجونو په خلاف یا د ځوانانو په خلاف د دې شتون، دا هم په زیاته اندازه د دې ناروغۍ د منځته راتګ او له بده بخته چې د ډیرو پیغلو او د ډیرو ځوانانو د ژوند د لاسه ورکولو او یا هم د ځان وژنې باعث کیږي. دا په مجموع کې هغه څو مهم مساعد کوونکي فکتورونه وو چې دې بدمرغه ناروغۍ ته د منځته راتګ زمینه برابروي او دغه ناروغي رامنځته کیږي. کومې نښې او علامې دي چې د ډپریشن یا د خفګان په ناروغ کې د دې ناروغۍ له کبله رامنځته کیږي؟ لومړی مهمه نښه دا ده چې دغه ډول کسان همیشه ځانته یوازیوالی او جدایي خوښوي. دوی غواړي چې همیشه د ملګرو څخه جدا، د فامیل څخه جدا په یو ګوښه ځای کې وي. دوی خوښ وي، د ورځنیو کارونو سره یې علاقه نه وي، همیشه بې انرژۍ، سست وي. او بل دا چې دوی هیڅ کله په شوق، په علاقه خپل کارونه نشي اجرا کولی. په مکتب کې پاتې راځي، په پوهنتون کې پاتې راځي
او په ټوله کې د دوی ژوند تریخیږي او خدای مکړه بیا په پایله کې دغه ناروغي په ځان وژنه باندې هم منجر کیږي. البته دې ټکي د باید ټول دولت نه نیولې د یو فامیل د سرپرست پورې د فامیل مشرانو پورې ټول باید خپلو اولادونو ته په مینه په صمیمیت وړاندې راشي. د دوی ټولو مثبتو نیوکو د دوی ورځنیو غوښتنو ته باید پر وخت رسیدګي وکړی شي. دوی ته باید ډېر پام وکړي ځکه چې په فامیلونو کې خپلو اولادونو ته ناپامي، هغوی ته پام نه کول او یا هم د ملګرو لخوا نور ملګرو ته پام نه کول، یعنې په دې معنا چې په ټولنه کې یو چا ته پام نه کول دا هم د همغه شخص د خفګان یا د رواني ډپریشن د رامنځته کېدو باعث کېږي او خدای مکړه د دوی ژوند تریخیږي او بیا هم د دوی په ځان وژنه باندې پای ته رسیږي. او یا دا چې دوی په ژوند کې له هر ډول فزیکي کار څخه لویږي، دوی د هر ډول پرمختګ څخه لویږي او د دې بدمرغه ناروغۍ ښکار کېږي. څه ډول کولی شو چې د دې ناروغۍ مخه موږ ونیولی شو؟ لومړی مهم دا دی چې په کورونو کې د فامیلونو ټول غړي باید په خپل منځ کې په مینه په صمیمیت یو بل ته مخامخ شي، په کور کې په محبت او مینه سره برخورد وشي، چلند وشي. او بله مهمه خبره دا چې د اولادونو هغه مثبتې نیوکې په ځان منل، د هغوی ورځنیو غوښتنو ته البته مثبتو غوښتنو ته پر وخت رسیدګي کول، هغوی ته پام کول، دا د ډپریشن د مخنیوي باعث کیږي. همدا ډول په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې د استاد لخوا په مینه او په صمیمیت درس ورکول یا تدریس کول، د محصل د شاګرد خوشحالول. دا توصیه ده چې دوی باید منظم سپورت وکړي، دوی باید تل مثبت فکر ولري، دوی باید په ټولنه کې د خلکو سره یو ځای شي، دوی باید د خلکو سره مرسته وکړي، د خلکو لاسنیوی وکړي، تل مثبت او نیک فکر ولري. ټول هغه څه چې دوی د ناروغۍ ته مساعد کړي دي دوی باید د هغوی سره مقابله وکړي، مثبت فکرونه خپل کړي او نیک احساس ولري تر څو بیا هم دوی دغه ناروغي له منځه وړي وي او خپل ځان د دې ناروغۍ څخه ساتلی وي. منظم خوب کول، منظم تمرین کول، د پاکو اوبو استعمال، خپل ځان ته پام کول، دا ټول هغه څه دي چې د ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. داسې ویل کېږي چې په ټولو رواني ناروغیو کې خوشبختانه چې 80% دغه بدبرغه ناروغي د تداوی وړ هم ده. نورو مهمو معلوماتو لپاره زموږ ملتیا وکړئ. تاسو ټولو ته ښه او خوشحاله وخت او روغ صحت.